د سخاوت نمونه. یو سړي له حاتم طایي څخه وپوښتل: آیا حاتمه، آیا په سخاوت کې څوک له تا څخه مخکې شوي دي؟ حاتم ځواب ورکړ: هو، د طوی قبیلې یو یتیم هلک له ما نه زیات سخي و. د هغه کیسه داسې ده چې د سفر پر مهال زه د شپې تېرولو لپاره د هغوی کور ته ورغلم. هغه 10 میږې لرلې. یوه یې حلاله کړه، غوښه یې پخه کړه او راته یې وړاندې کړه. په خوړو کې ماغزه هم و. ما چې وخوړه ډېر مې خوښ شو او ومې ویل: واه، څومره خوندور دي. یتیم هلک سمدستي بهر ووت او زما له خبرتیا پرته یو په بل پسې ټولې میږې حلالې کړې او د ټولو مغزونه یې راته راوړل. کله چې د تلو وخت راغی ومې لیدل چې د کور شاوخوا هر ځای وینې پرتې دي. ما ترې وپوښتل: تا ولې ټولې میږې حلالې کړي؟ هغه وویل: واه، تاسو ته چې زما کوم شی خوښ شي او زه پرې بخل وکړم، دا د عربو لپاره تر ټولو بد پیغور دی. له حاتم څخه وپوښتل شول: تا په بدل کې هغه یتیم ته څه ورکړل؟ هغه وویل: 300 زره اوښان او 1500 میږې مې ورکړې. ورته وویل شول: نو بیا خو ته تر هغه ډېر سخي شوې. هغه ځواب ورکړ: نه، هغه له ما زیات سخي و، ځکه هغه خپل ټول مال ولګاوه، خو ما له خپل ډېر مال څخه یوازې لږ برخه ورکړه. زه هم ډېر وخت دا وایم چې سخاوت دا نه ده چې ته په جیب کې میلیونونه ولرې او یو غریب ته خواړه ورکړې. اصلي سخاوت دا ده چې ته خپله وږې یوازې یوه ډوډۍ لرې، خو خپله لوږه د بل چا پر لوږه قربان کړې.